زه دې کلي کمیټې چې چا دا مشاعره جوړ کړې ډېر لاک شکریه ادا کوم ځکه چې سن 87 راځي زه شاعري کوم دوره قدر عزت موږ ته چاند راکړ لکه دوه چر راکړ دا دې د خپلې داسې قدر کې چې چېرته چا وسوای دي دا موږ ته نن راکړ اوس ورو بایدا علي سلطان صاحب خوشاله یاره مچ په جان نه پرېږدم نږدې تا ته رقیبان نه پرېږدم چې په سر یې سره ټوپۍ وي نه منمه چې په سر یې سره ټوپۍ وي نه منمه چې غلط وي باندې خان نه پرېږدم لا به جس لا به سر ورباندې وخورم لا به جس لا به سر ورباندې وخورم ویې ته باسم ارمان نه پرېږدم که بیا نه کېدله دا مې ده په وس کې که بیا نه کېدله دا مې ده په وس کې خودکشي کړم خپل جان نه پرېږدم یار مې خلکو ته اوس شا په شا غږېږي مړوم یې پریشان نه پرېږدم اوس یې غزل ده مخکې کتلم خو هلته ناست به مې لالی و په کجورې هوټل مخکې کتلم خو هلته ناست به مې لالی و په کجورې هوټل دا مې اخیر مازدیګری و په کجورې هوټل خوښي دې یوړه غم دې پرېښو لږکي خو نه ده سم دې پرېښو ته به چې وې هر وخت خوشحال به مې زړګی و په کجورې هوټل دا مې اخیر مازدیګری و په کجورې هوټل جانانه لاړې مسافر شوې بیا به دې نه وینم نوکر شوې تا سره زړه به مې زمدی و په کجورې هوټل دا مې اخیر مازدیګری و په کجورې هوټل په تز دیدن خوند دې پوه نه کړم لږکي ګیله به درته وکړم په تز دیدن خوند دې پوه نه کړم لږکي ګیله به درته وکړم تا سره هر وختي به ناسته خپل پردی و په کجورې هوټل دا مې اخیر مازدیګری و په کجورې هوټل در سوچ چې ته نه یې راغلی نه به شم لاړ او نه یم تلی در سوچ چې ته نه یې راغلی نه به شم لاړ او نه یم تلی ما پریشان مروت نه جوړ دی لیونی و په کجورې هوټل دا مې اخیر مازدیګری و په کجورې هوټل